نیکبختي د الله سلامي علما ښیي چې دا کچیرې په انسان کې پکښې کي نو پوه سه چې نیکبخت دی، پوه سه چې سعید یې، شقي نه یې، بدبخته نه یې. الله تعالی دې موږ په خپلو نیکو بندګانو کې شمار کړي. الله دې خپل فضل په موږ وکړي، الله دې خپل رحم په موږ وکړي. ګرانو عزتمندو ورونو، یوه علامه دا ده چې د انسان رغبت بد نسبت در دنیا د آخرت خواته زیاتې، د نیکو اعمالو خواته زیاتې، عبادت او تلاوت د قرآن او د نیکۍ کولو شوق په انسان کې موجود دی. دویمه علامه یې دا ده چې انسان د غیر ضروري کارو او خبرو څخه ځان ساتي، چې هر څونه یې وس کېږي دا ګایي او دا خبرې نه دي چې انسان لګیایي، دا لا کمې کې انسان چې ته پالتو ګایېږې لکه نن زموږ ټیک ټاکران مخلوق، ولې هغه خبره نه کوي چې په هغه الله راضي کېږي، ولې هغه خبره نه کوي چې په هغه کې ستا د دنیا هم ګټې د آخرت هم مسلمان زړه هم پرانیول کېږي، ثوابونه کې پکښې کېږي، ابدي ژوند لپاره پکې سرمایه په یوه سبحان الله او انسان ته درخت الله پاک ورکوي، داسې درخته چې ستا په هغه ابدي ژوند کې به ټول عمر تله میوه درکوي. که چیرې دا علامې بیا نه وې برعکس زه لکه بې بینډ راډوې پر پالتو خبرو پر غیبتو باندې لګیا یم، ما ته ذکر زور غواړي، نو دا بیا سعادت نه بلکې شقاوت علامې دي، دا بیا د بدبختۍ علامې دي. وبګورو په خپل ګریوان کې به سر وټیټ کړو چې کومې راکې پکښې کې دي. دویمه او درېیمه علامه علما دا بیانوي چې انسان وسې د هغه ضروري عباداتو لکه 5 وخته فرض لمونځ، زکات، حج، روژه د دې پابند دی. که د نورې نیکۍ په وسه نه کېږي، تهجد لمونځ نسې کوی، د اشراق دا نسې کوی، او دا نسې کوی، او هغه نسې کولی. فرایض د نه چې په فرایضو کې خبره در څه خراب وي، په فرایضو باید پابند دی انسان، په واجباتو باید پابند دی انسان، سنت مؤکد چې کوم ورته وایي هغو باید انسان پابند دی. همدغه رنګه بله علامه علماو د نیکبختي دا ذکر کوي چې انسان د حرامو څخه د بچاوېدلو کوشش کوي، د ګناهو څخه د تقوا او د پریزو خواته ځغلي. تقوا په انسان کې پکښې کي، پریز په انسان کې پکښې کي، ګناه ترک وي، سروز ایستک، غیبت ترک و دا مجلس پرېږده، دروغ ځان ځینې ګوري، حرام، معصیت او فسق و فساد، ګناه، په زور خندا، دې انسان ځان نه ګرځېدلو والی. انسان کوشش کوي چې دې څه بچ همدارنګه بله نښانه علماو د نیکانو دا بیان کړې ده، د سعیدانو، د نیکبختانو، د نیکبختي د علامو څخه چې ملګري دي نیکانې، چا سره چې نه ناستې کښېنې ولاړېږي، وایي چې د چا سره اوسې په خوی به د هغه اوسې. ستا هغه د ناستې پاستې والا نیکان، ستا هغه تعلق ساتونکي خلک نیکان وي، دا هم د انسان په ژوند کې ډېر تاثیر لري، دا د انسان پر اخلاقو ډېر تاثیر یې غورځېږي، دا د انسان پر هغه شو وایي چې اوسې د چا سره په خوی به د هغه اوسې. بله علامه علماو دا راخستې ده چې انسان مسکین و طبعی، خاکساری، متکبر نه وي، سږمې په هوا نه یې نیولي، سر یې اسمان ته نه یې نیولي، هوا او د پښارې والا نه چې بل څوک پر څه نه بولي، یم چې ما دیګرې نه سوی زما په څېر وګوره بل څوک وګوره به یو زه مور راوړی یم، چې دا رقم انسان نه وي. خاکساري کې پکښې کې، عاجزي کې پکښې کې، د بل چا خبرې ته مو غوږ نیسي. اتمه نښانه دا ده چې اخلاقمن او سخي وي. اخلاق او سخا دا د نیکبختي علامې دي. دا سخا به دې راکش کړي د نیکۍ و طرف ته د الله د رضا او عمل. وی سخي چې فاسق وي لام الله خوښ دی، درغه بخیل عابد دته ګور. نهمه نښانه علماو دا لیکلې ده چې په انسان کې همدردي، د بل چا درد احساسوي، خپل ځان په درد حیوان هم پوهېږي، سپی هم پوهېږي، بیزوګۍ هم پوهېږي، د بل چا درد چې احساس کوي، نو پوه سه چې دغه انسان دې کې د نیکبختي علامه کې پکښې کې ده.
بل علماء دا راخستې د چې د مخلوق لپاره د عام د خدای د مخلوقات لپاره نه پیرسانی ضرر میږي ته لام مرسو همسایه کړه ډبرې څنګه وراړی دې ته ګوري پام کوي او دغه رنګ لسم علامه یا یو لسم علامه علماء دا لیکلې ده چې ذاکر انسان الله یادوي د سنتو پابند انسان وي پر سنت طریقې ژوند او دغه رنګ د مرګ یادونکي د ما بعد الموت د مرګ څخه ما بعد د ژوندۍ د تیاری نیونکي دغه انسان دغه نشانه د نیک وخت انسان دی اوس نو کما کې پکشي کې وي ک پتا کې پکشي کې وي ک په تور سړی کې پکشي کې وي ک په غنم رنگ کې پکشي کې وي بس دغه نشانه دي الله دې د شي خبري مشتاق ټول تر نصیب کړي صرف د کول او ردول والا نه بلکې عملی زندگی کې د الله پاک د صفات مشتاق نصیب کړي الله دې موږ نیک بخت سعیدان وګرځي نیک بختان دې الله پاک وګرځي الله دې په خپل اولیاء او دوستانو کې داخل کړي الله دې نیکو عمل توفیق نصیب کړي